د هومر پرو سافټویر معرفي او ډاونلوډ یې د دې موضوعاتو د پوهېدلو لپاره ویډیو را سره مخکې وګورئ او مخکې تر هر څه لایک او سبسکرایب مو له یاده ونه وځي ترڅو زموږ نورې ویډیوګانې هم په اسانۍ سره ولیدلی سئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زه وحید الله امرخیل د کندهار پوهنتون انجینری فاکولټي انرژي ډپارټمنټ محصل. تاسو ته ښه راغلاست وایو د هومر پرو ویډیو ته. راځو دوستانو په دې ویډیو کې به دا زده کړو چې هومر پرو پروګرام څه شی دی او د څخه موږ د څه لپاره کار اخلو او اخرینی موضوع مو زده هغه دا دی چې هومر پرو پروګرام څرنګه ډاونلوډ کړو او څرنګه انسټال کړو. نو ویډیو تر اخره را سره وګورئ. که مو چیرې ویډیو خوښه سوله لایک او سبسکرایب مو هم د یاده ونه وځي ترڅو زموږ نورې ویډیوګانې هم وکتلی شئ. نو راځو دوستانو له اولې موضوع څخه شروع کوو چې هومر پرو سافټویر څه شی دی. دوستان د هومر سافټویر څه دی؟ د هومر پرو سافټویر دا د هومر انرژي LLC لخوا څخه جوړ شوی ده چې هومر په خپله معنا یې دی هایبرید اپټیمایزیشن آف مولټیپل الکتریک رینیویبل. دغه جملې څخه یې دی راخلاصه کړې ده او هومر کلمه یې ترې څخه اخیستې ده. د هومر سافټویر چې د لومړي ځل لپاره دوی خپل ورژن راویسته هغه 1.0 ورژن و چې په کال 2000 کې د فبروري په 14 باندې دوی بازار ته عرضه کړه او خلکو ترې استفاده وکړله. نو وروسته له هغې څخه زیات سافټویرونه دوی خپل دغه هومر زیات ځلې اپډیټ کړه تر څو پورې چې دغه اوسنی کوم سافټویر دی دا راغی. نو دوستانو د دوی آخرنی ورژن چې دی هغه 3.16.2 دا آخرنی ورژن دی چې په 2023 د جولای په 8 باندې اپډیټ شوی ده. نو راځو دوستانو ولې موږ هومر پروګرام استفاده کړو. د هومر پروګرام ځانګړتیاوې ډېرې زیاتې دي چې ځینې موږ دلته نوټ کوو. اوله ځانګړنه دا دی چې د انرژي د سیسټمونو یو جامع موډل موږ ته راکوي او دویمه ځانګړنه چې دی د لګښت او فعالیت لپاره تحلیل موږ ته کوي. یعنې څه معنا؟ یعنې دا چې دغه موږ چې کوم یوه پروژه جوړوو د دې لګښت څومره راځي او دا څومره وخت موږ دپاره کار کولی سي. او بل چې دی د رینیویبل انرژي انټیګریټشن یعنې د رینیویبل انرژي یو واحد سیستم موږ ته جوړوي. موږ پوهیږو چې نوي کېدونکې انرژیانې ډېرې زیاتې دي نو د هغوی څخه یو واحد سیستم موږ ته جوړوي او د هغوی تحلیل موږ ته کوي. او څلورم ارزښت دی هغه دا دی چې دا موږ ته مالی تحلیل کوي. یعنې دغه پروژې دپاره زموږ څومره پیسې په کار کېږي یا هم په څه ډول باندې پیسې موږ خپل مدیریت کړو دا موږ ته تحلیلوي. او د پنځمه برخه چې دی هغه دا دی چې د سناریو او حساسیت تحلیل کوي. یعنې څه معنا سناریو او حساسیت څه معنا؟ که چیرې موږ په پروژه کې څو برخې ولرو یعنې یو پروژه موږ یو چاته ورکوو موږ په څو نرخونو باندې هغوی ته دا پروژه ورکوو دی همزمان موږ ته هغه نرخونه ټاکي. یعنې وایي که چیرې تاسې دغه نرخ دې ته ورکړئ په دغه شکل به اوسیږي وایي نه شاید دی ما سره ونه مني په دې نرخ راځئ یو بل نرخ هم وټاکمه نو هغه نرخ هم ټاکي. یعنې په یو وخت کې د څو نرخونو تاسې ته محاسبه دی ترسره کوي. او شپږم یې چې دی دوستانو دی موږ ته په آخره کې یو ریپورټ او یوه خلاصه موږ ته موږ د کار راکوي موږ ته چې موږ کوم کار کړی دی څه خلاصه موږ ترېنه لاسته راوړې ده. او د هغه اخرنی کار چې دی دغه کوم کار چې موږ سرته رسولی دی که چیرې وغواړو دا موږ له ګریډ سره وصل کړو د دې تحلیل هم موږ ته کوي چې آیا د دغه وصلول له ګریډ سره مؤثره دي ګټه لري که نه لري. ښه دوستانو تر دې ځایه پورې پوه سولو د هومر پرو په استفادې باندې چې څرنګه موږ له دې څخه کار اخیستلی سو. نو اوس راځو هومر پرو پروګرام غواړو ډاونلوډ کړو او هغه څخه استفاده وکړو. که چیرې دوستان تاسو په هومر کې سایټ ولرئ نو کولی سئ له هغه ځای څخه ډېر په اسانۍ باندې ډاونلوډ کړئ او که چیرې هلته سایټ ونه لرئ د سافت 98 څخه هم کولی سئ ډاونلوډ کړئ. نو له هرې طریقې څخه چې تاسو ډاونلوډولی سئ په همغه طریقه یې ډاونلوډ کړئ. زه راځم د هومر طریقې ته ځم د هومر خپل سایټ ته ننوځم او کوشش کوم له هغه ځای څخه را ډاونلوډ کوم. ګوره دوستانو راځم په هومر باندې کلیک کوم ماته یو بله صفحه راخلاصوي. ګوره په دې شکل باندې صفحه که تاسو ته راغله نو تاسو راسئ دلته دغه د هومر د سافټویرونو ټول تعدادونه تاسو ته ښکاره کوي. ګوره هومر پرو دی هومر ګریډ دی او داسې نور لري. نو زموږ هومر پرو په کار ده د دې نه هم تاسې کولی سئ په ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ تاسو ته ډاونلوډ کړي او یا هم راتلی سئ د دې انفارمیشن ته لاړ سئ دلته تاسو ټول معلومات هم د هومر پرو درکوي او وروسته له هغې څخه کولی سئ دلته د ډاونلوډ هومر پرو په بټن باندې کلیک وکړئ تاسو ته هومر پرو ډاونلوډوي. نو ما دوستان دلته له پخوا څخه یو ډاونلوډ کړی ده راځم زه د څخه انسټالوم او د څخه استفاده کوم. راځو دا بازوو نو دلته وګورئ دوستان دلته ستا د هومر پرو زه باندې کلیک کوم او دا انسټالوم. ګورئ زما ورژن دی 3.14
نو په دې ورژن نه زه استفاده کوم او دا انسټالوم. یو څو دقیقې به صبر وکړو تر څو زموږ کمپیوټر دې ته اجازه ورکړي او دا انسټال کړي. که دوستانو موږ ته یې سیټ اپ راوسته نو دلته دا اکسپټ کوو ورسره انسټالوو یې. نو یو څو دقیقې به صبر وکړو تر څو یې د انسټالیشن تکمیله شي موږ لپاره. که دوستانو زمونږ انسټالیشن تکمیل څه فینیش ترې کلمه وهو، اما زمونږ کار تر اوسه پورې نه دی تکمیل شوی چې مونږ هومر را خلاص کړو. ګورئ زمونږ سکرین ته دلته راغی، کله زه په ده باندې کلیک وکړم نو دا ماته نه را خلاصوي. په څه خاطر باندې ځکه یې دې کرک ماله نه دی را خلاص کړی تر اوسه پورې. تاسو ته به هم یو ډول مسیج درکړي چې دا نه خلاصوي. ګورئ په دې شکل باندې یو مسیج تاسو درکوي. نو زه اوس راځم دې کرک هم له منځه وړم تر څو دا ماته کاملا فري سي او د دې څخه مونږ مفت استفاده وسو کړلی، ځکه مونږ نسو کولی دې ته زیاتې پیسې ورکړو. دا د تقریبا د یو میاشت لپاره رایګانې وروسته له هغې څخه بیا له مونږ څخه دا پیسې غواړي. نو د سافت 98 څخه که چېرې تاسو ډاونلوډ کړی اوسېږي هغه کرک هم لري. نو راځم زه دلته وګورئ دلته کرک لري. دغه کرک یې څرنګه له منځه وړو وګورئ. اول راځو دلته د چیرې چې موږ دا انسټال کړی دی هغه ځای راخلاصوو. دلته ورته وایو چې اوپن فایل لوکیشن، یعنې کوم ځای کې چې تا انسټال کړی دی هغه راته راخلاص کړه. دغه کرک فولډر چې موږ راخلاص کړه دا ټول کلیک کوو او دلته یې کاپي کوو، یا ډرګ کوئ یا هم کاپي پیسټ ورته ووهئ. نو زه دلته راځم ډرګ کوم یې. نو ګورئ دوستانو ته راغلی دی چې ریپلیس، په دې ریپلیس باندې کلیک کوم. دوستانو فعلا هغه وسایل ټول زمونږ کاپي سوله. که چیرې بیا هم مطمئنه نه یاستئ نو بیا هم دا کار یو ځل اجرا کړئ. ګورئ بیا هم زه ورته یم ریپلیس، بیا هم هماغه ریپلیس کېږي. نو راځم فعلا زه هومر پرو سافټویر خلاصوم. نو ګورئ دوستان دا دی فعلا خلاصېږي ځکه زما انټرنټ وصل دی د لومړي ځل لپاره دا لیدل کې په سختۍ باندې خلاصېږي. که چیرې تاسو انټرنټ قطع واوسېږي نو دا ډېر زر خلاصېږي په لومړي ځل باندې. نو یو څو دقیقې به صبر وکړو. دا دی را خلاصه دوستانو. نو انشاءالله نور درسونه به په نورو ویډیوګانو کې وګورو. نورې ویډیوګانې هم راسره وګورئ او د چینل سبسکرایبول مو هېر نه سي تر څو زموږ نورې ویډیوګانې هم ډېر ژر او په اسانۍ سره ولیدلی سئ.